تاسو د خپل طاقت نه خبر نه یې خدای پاک چې یو تاسو لا کوم ملک درکړی دی داسې ملک بل قوم لا ورکړی نه دی او ما درته وایي چې تاسو له دا طاقت درکړی دی دغه طاقت هم په بل قوم کې نشته دی خو افسوس خبره دا ده افسوس په دې دی چې خدای موږ له کوم طاقت راکړی دی نو هغه طاقت موږ د مخالف په مقابله کې نه استعمالوو هغه طاقت موږ په کور کې استعمالوو هغه طاقت کور کې تاسو وینئ چې زموږ سهار پری دي جنبی دی تبگنه دی دشمنه دی بغض دی کینه دا چاپ دا دیو پختون بل پختون تا پی اتفاقی دا تو زما پا خوشحال نه دستا پا خوشحال نه تو زما خیر نگواری دستا خیل نه غواړم ته زما په بربادۍ خوشحالېږي زه ستا په بربادۍ خوشحالېږم ته ځان په فکر وکړې زه تا وجنم ته ما وجنې نو ځکه ماما نن څه لږ ډېر امید پیدا شوی دی چې دا ستاسو مینه دا ستاسو محبت او دا ستاسو جوش او دا ستاسو احساس وینم خو یلنو پام وکړئ پام او فکر وکړئ او زه بیا ډېر لوی اپیل کړی دی هغه د خپلو لیډرانو ته کوم چې پام وکړئ موږ باندې خدای یو لوی فضل کړی دی نن یې موږ راویښ کړي یو نن یې موږ کې یو جذبه نن یې موږ ته د خپل ملک د خپل قوم د تباهۍ او د بربادۍ هغه خاکه دغه ټول څیزونه موږ ته په مخ کې دي وښول خدای او په موږ کې دغه احساس دا چې زه وینم دا د خدای شکر دی چې په موږ کې چې دا نه دی وایي که د سهار روک ماښام هم کور ته راشي نو روک نه دی دا په موږ کې چې دا کوم احساس پیدا شوی دی دا وینم دا زما یاد ولرئ دا د خلکو خوښ نه دی او د دې لپاره زه تاسو ته اپیل کوم او د خپلو مشرانو ته اپیل کوم چې دلته موږ څه کارونه کوو د دې قوم او زموږ دپاره کوو او دا قوم او ملک زموږ شریک ملک دی شریک دی موږ ټول قوم دی او بابا اولاد یو موږ ټول پښتانه یو نو کوششونه کېږي دی وینم چې په موږ کې اختلاف پیدا شي نو یو
خو زما دا تاسو ته عرض دی چې یارونو پر دوست دشمنو پیژنئ فایده او نقصان پیژنئ او پام کوئ چې د ملک په مفاد کې چې کوم د ملک مفاد وي په هغې کې له موږ نه څوک اختلاف په موږ کې پیدا نه کړي دا خبره چې ما تاسو ته وکړله تاسو به اورېده ما سره دا وعده کوئ چې تاسو به کوشش کوئ دا خپل قوم به پوهوئ